شهسوار اخر هغه حقیقت بیان کو چې خپل ښځې ته یې ولې او په کومه خبره باندې طلاق ورکړو. دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ چې په ټول حقیقت باندې خبر شئ. شهسوار به تاسو ټول پیژنئ چې د پښتو مشهور سندرغاړی و او بیا یې تبلیغ شروع کو او څه موده وړاندې بیا د سندرو خواهش ظاهر کړی و. اوس تیره ورځ د هغه یو بله ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته شیر شوه چې هغه پکې په خپله لایف راغلی او ویلي و چې زه ښځې ته طلاق ورکوم او خپله ښځه یې طلاقه کړې وه. دوستانو که څه هم طلاق حلال عمل دی خو په حلالو عملونو کې دا عمل د الله پاک هیڅ خوښ نه دی. شهسوار وایي چې د کورنۍ مشکلاتو او لانجو له وجې مې څو ورځې وړاندې ښځه د پلار کره تلې وه چې د پلار کور یې په بټخیره ملکن کې دی. او شهسوار وایي چې زه هم بیا هلته وغوښتم خو چې زه ورغلم نو هلته یې را سره لانجه هم وکړه او وړه لور یې راته راوغورځوله چې دا لور د ځان سره یوسه او زوی یې ترېنه ایثار کړی دی. شهسوار وویل چې د ښځې مې زه د تبلیغ په جامه کې نه وم خوښ نو ځکه یې ما سره ګزاره نه شوه کولی او اوس زه هم غواړم چې طلاق ورکړم او د هغې نه وروسته شهسوار خپلې ښځې ته طلاق ورکوي. دوستانو موږ مخکې هم په ډیرو ویډیوګانو کې په دې باره کې خبرې کړي دي چې هرې ښځې ته پکار دي چې خپل خاوند سره ګزاره وکړي. ممکن چې شهسوار ته داسې حالات د هغه د غریبۍ له وجې نه رامنځته شوي وو ځکه چې هغه څه موده وړاندې هم په ویډیو کې ویلي وو چې زه بیرته ځکه سندرو ته راځم چې د دنیا کارونه هم وکړم ځکه چې ماته د مالی مشکلاتو مسله ده یعنی پیسې را سره نشته. نو ظاهره خبره ده چې په کور کې اکثر لانجې او جنجالونه د خاوند د غریبۍ له وجې نه هم جوړیږي. ښځې باید خاوند سره په هر حال کې ګزاره وکړي او سړو ته هم پکار دی چې په داسې وړو وړو خبرو باندې ښځو ته طلاق ورنکړي. دوستانو دا هغه حقیقت چې د شهسوار او د ښځې ترمنځ یې لانجه جوړه کړې وه او شهسوار ښځه طلاقه کړه. خو بیا هم شهسوار ته نو پکار چې دومره زر یې دومره لویه فیصله کړې وه. امید لرم چې په ټول حقیقت او قصه باندې به تاسو پوه شوي یئ. له نورو تازه خبرونو او په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ چې تاسو په آینده کې له هر قسم معلوماتو نه خبر وساتل شئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. پر الله مسپارم د الله په امان.